أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. کافر او مشرک خلق دهغو مرگنا رستو درا پاسیدو عقیده نشته او د دین انکار کوي او په جواب کې وایي اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون. ایا کله چې زمونږ دا اډو کې دا ریزه شي او وخی زمونږه دا خاوري اوخري مونږ به دوباره بیا را پاسولی شو. هیهات هیهات لما توعدون. ډیره لري خبره ده د کمی چې ستاسو سره وعده کیدی شي، یعنی د مرګ نه وروسته دوباره را پاسېدل. الله پاک فرمای ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا. او وای انسان یعنی کافر اذا ما مت کله چې زمړ شم لسوف اخرج حيا نو خامخا زبرا پاسولی کېږم ژوندی، یعنی بیا به زه دوباره را پاسولی شم. داسې کېدی نشي. الله پاک فرمای اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. آیا نه یادوي انسان چې یقینا پیدا کړو مونږه د من قبل مخکې د دینه ولم يك شيئا او نو د هیڅ. نو چې د په اوله کې رسره د شکل او صورت نو دغه شانتی د داسا نیګټو وغیرہ نو او د ما پیدا کو نو دوباره را دا پیدا کول هغه څه ګرانه خبر او دا پیدا کول دا خود الله پاک کار دی. نو الله پاک ته څه ګران شته. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. پس قسم دے پربستا باندې، یعنی الله پاک په خپل ذات باندې قسم کړی لنحشرنهم خامخا مون بجمع کو دولرا والشياطين او شیطانانو لرا. کدغه شیطانان د انسانانو نه او کده جناتو نه. ثم لنحضرنهم بیا با مونږه خامخا حاضر کو دو حول جهنم چاپیر د جهنم جثیا پزنګونانو باندې پراتا. ثم لننزعن من كل شيعة بیا بخامخا مونږ را وباسو د هر ډلینا ايهم اشد على الرحمن هر هغه کس چې هغه زیات سخوي على الرحمن فرحمان ذات باندې عتیه پنا فرمانی. څوک چې د الله پاک نه زیات نافرمانی نو الله پاک په دغه کسان د هر ډلې نه راوباس. ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليا. بیا مونږه خبر یو په هغه کسانو باندې هم اولا بها صلیا چې دو حقدار دي جهنم ته د داخليدو. کم چې د جهنم د داخليدو حقدار دي نو الله پاک وای هغه مونږ ته معلوم دي. دا هغه یو کس هغه مونږ ته معلوم. نو د مسلمان د پاره عقیده هغه د مرګ نه وروسته په دوباره را پاسېدو باندې د مسلمان عقیده
دغه شانتي په میدان محشر کې راجمع کېدل دا هم د مسلمان عقیده او حساب کتاب کېدل دا هم د مسلمانانو عقیده جهنم او جنت دا هم د مسلمانانو عقیده او دا د ایمان جزونه دي دغه شانتي پل صراط دا هم د مسلمان عقیده او د ایمان جز کپدې کې په یو شی باندې هم د انسان ایمان نو د مسلمان نشي پاتې کېږي نو الله پاک فرمای و ان منکم الا واردها او نشته پتا سو کې هیڅوک الا واردها مگر ورزبا د جهنم مفسرین لیکي چې وارد په معنا دا داخلي دو هم د چې د به داخليږي جهنم خدا د داخلي دل به د سزا د پاره او د کافر داخلي دل د به د سزا د پاره یا وارد په معنا د تیروتو باندې ده او د پل صراط پل په حدیث شریف کې دی چې هغه د تورینا زیات تیز دی او د ویختنا ډیر نری او ردی د لاندې جهنم دی وو په دې باندې با هر سړی تیریږي کافر به یو قدم دو قدمه دسی اخلی دی بلان دسی مسلمان به په دې باندې تیریږي بعضی کسان به په داسې رفتار سره زی لکه تیز رفتار مرغۍ په حدیث شریف کې دي بعضی کسان به تیز رفتار اس په شان تیریږي بعضی به تیز رفتار اوخ په شان تیریږي یعنی هر انسان به د خپل عمل موافق په دې باندې تیریږي او د کافر د پاره به دا انتهایی پیچیدای ډیر نری وي او څومره رچا چې ایمانی قوت هغه مضبوط وي او اعمال برابر وي دا هغه د پاره بدا د برابر روډ او لارې پشان لکه ردی مثال دا سیده لکه یو ډیرور په سختو موړونو کې چې هم رواني دی گاډي برابر وي او کداغه روډ دی یو نانجاړه سړی تا او گاډي ته ډکې په سین کې به پروتي یا بل کمر نه نور دغه نافرمان خلقو د پاره به د انتهایی پیچیده مسله او د مسلمانانو د پاره به دومره اسانه لکه د پوخ ډیرور د پاره په یو روډ باندې چتل نو الله پاک فرمای و ان منکم الا واردها او نشته پتا سو کې هیڅوک مگر واردها ورزب دیتا کان علی ربک حتما مقضیه دستا پر رب باندې ضروری فیصله کړی شي لیکن بیا د انسان د نجات لپاره چا چې نیک اعمال کړي او په دنیا کې د الله پاک نه یریدل نو الله پاک فرمایي ثم ننجي الذين اتقوا بیا به نجات ورکو مونږه خلاصې به ورکو هغه کسانو ته اتقوا چې ځان ساتلې ده د الله پاک د نافرمانی او د شرک ونذر الظالمین او پریدو مونږه ظالمان فیها پدې کې جثیا په زنګونانو باندې پراته نو په پل صراط باندې د هر سړی تیرېدل
لیکن کم چې مسلمانان دي او د الله پاک نه یریدلی دي په دنیا کې د هغه د حکم موافق زندگی تیر کړی ده نو هغه ته په دې کې نجات او خلاصي ملوي او کم چې ظالمان دي نو هغه بلاندې جهنم ته ارتاوي وس الله پاک هر څه کولای شي لیکن الله پاک په حدیث شریف کې دی چې د قیامت په ورځ باندې با ټول حیوانات د ژوند شي که یو خکرو والا بيزي بيخکرو والا بيزه وهلي نو دا غینه به هم بدل واغسته حالن کی زناور مکلف ندی پدې خو اشاره ده پدې کې د الله پاک عدل او انصاف چې دغه ورځ دا به انتهایی د عدل او د انصاف هر یو شیز ته به د هغه د عمل جزا یا سزا ملوي نو چې داسې حالت د یو زناور کیږي نو انسان دې مکلف دته بسنګ رد د عمل جزا یا سزا نه ملوي چې دومره لوی د عدل عدالت قائميږي او الله پاک په خپل باندې جج او قاضي چې په دغه ورځ باندې کم خلق هغه ظلم زیاته کړي هغه ته بسنګ د هغه د ظلم زیاتی سزا نه ملويږي یا چا نیک اعمال کړي هغه ته به د هغه خبر نه ملوي الله پاک دې زموږ حفاظت وکړي ويقول الانسان او واي انسان اذا ما مت اي کله چې زمړ شم لسوف اخرج خامخا زبرا پاسول کېږم حيا ژوند اولا يذكر الانسان اين يدوي انسان انا خلقناه چې یقینا موږ دې پیدا کړو من قبل مخکد دینا ولم يكن شيئا او نو ده الشيء فوربك بس قسم ده پربستا باندې لنحشرنهم خامخا من بجمع کدولرا والشياطين او شیطانان لرا ثم لنحضرنهم بیا بمونگ حضر کدو لرا حول جهنم چاپیر د جهنمنا جثیا پزنگنانو پراتا ثم لننزعن یا بخامخا من راو باسو من كل شيعة دا هر ډلنا ايهم هر هغه کس اشد على الرحمن چې زیات سخوي پر رحمان باندې عتیا پنا فرمانای کې ثم لنحن اعلم بیا مونږه خبر یو بالذین فهغه کسانو باندې هم اولا بها چې دو زیات حقدار دي د جهنم ته صلیا د داخلي دو وان منکم او نشته تاسو نه هیڅوک الا واردها
مگر ورزی بدیتا کان علی ربک دستا پر رب باندې حتما مقضیہ ضروری فیصله کړی شوی ثم ننجي الذي بیا بنجات ورکو مونږه هغه کسانو ته اتقوا چې ځان ساتلی وي ونذر الظالمين فيها او مونږ به پرېږدو ظالمانو لره په دې کې جثیا په زنګونانو پراته